نو ما تاسو د عزیز واحد صاحب د یو څو شعرونه په دې کې چې توهمات ټول په ټول بیان شوي دي لکه د مثال په توګه راشه حاجتمند د بابا لمنه ونیسه، راشه که څه غواړي د داتا لمنه ونیسه، راشه که څاروي غواړي موږي دلته کې ټک وهه، راشه که روزي غواړي دانې په چچ کې پک وهه، دا زانګو به وزنګوي تروري که زامن غواړي، دا کاڼی به ومږي که روغ رمټ بدن غواړي، دا بنارسي خو د ودونو ذمواره ده، دا جارو د بد نظر د تور جادو د پاره ده، دا اوبه قسم دی د زمزم غوندې تاثیر لري، دا مالګې خو خدایږو صفتونه د اکثر لري، او سر د صادر لاندې که چې ویښ د قسمتونه شي تاو شه تیرا تاو شه چې د ورک واړه غمونه شي، دا اوس ګوره ټول به هر یو مصره کې دا توهمات دي. توهمات چې کوم دي دا د انسان خپله ذهني اختراع ده، بالکل ذهني تراشنې دي ده، او دا د بیروني عواملو، د بیروني حادثو، د بیروني واقعاتو په ضد کې یا په دغې کې په مرسته کې د په ذهن کې راغلي دي، دا ریاکشن دي. دا خبره صحیح ده. بله دې ټولو ته په یو ځای باندې توهمات ویلی شي، او دا د دنیا په هر قام کې لکه څنګه چې مونږ خبره وکړه په هر قام کې دا موجود دي، دا توهمات شته، او دا داسې خبرې دي چې لکه نن سبا ورته سړی د ساينس په نظر باندې ګوري نو ډېرې ورته خو یوه خبره ده تر اوسه پورې ګورې ډېر خلک داسې دي چې هغه په دې باندې بالکل پوره یقین ساتي. تېره ورځ یوې زنانه راته خبره کوله، دویمه خبره دا ده چې دا په روایاتو په شکل کې را روان دي، یو د بل نه زده کوي، بل د بل نه سینه په سینه را روان دي که نه. لکه اوس د رحمان بابا دا شعر ما په مخ کې وي، لکه اوس مونږ په ادب کې چې دی نو په ادب کې مونږ توهمات ګورو که نه، چې ما سحر سبا رحمان بابا وایي ما سحر سبا لیدلی و د چا مخه چې مې درسته ورځو نه لیده، دا ستا مخه، او مقطع داسې ده چې رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري، خدای بیتا ور سرګن مکه د دنیا مخه. بس مونږ په ادب کې چې دی نو په ادب کې مونږ توهمات ګورو که نه، چې ما سحر سبا رحمان بابا وایي ما سحر سبا لیدلی و د چا مخه چې مې درسته ورځو نه لیده، دا ستا مخه، او مقطع داسې ده چې رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري، خدای بیتا ور سرګن مکه د دنیا مخه. نو دا موس د دې مثال هم داسې دی لکه اوس که خیال کړي نو مړه سحر وختي مې یاره پته نه لګي چې په چا سترګې لګېدلې دي، نو اوس مې دا ټوله ورځ چې ده نو بده ده. یا که خیال دې کړي نو په ځینې وخت کې یو سړی یو دکاندار وایي یو اخیستونکي وله راشي او هغه سره په دغه وخت کې پیسې نه وي، نو ده نه څه سودا کوي، نو دی ورته وایي چې لکه قرض رانه موړه ځکه چې ته ډومبې تنې، او که چېرې فرض کا تا له ما قرض درکړه نو بیا به د ماښامه پورې چې زه کومه سودا خرڅوم ما نه به قرض ځي. دا ټول توهمات دي، هېڅ چېرې هم دا خبرې په دې پورې تړلې نه وي. نو زمونږ د دې دا نن چې مونږ په دې خپله ناسته کې دا کمې خبرې په توهماتو کوو که نه، نو مونږ د دې نه یو غرض دا هم دی چې دا خبرې خلکو ته مخې ته راشي او په داسې خبرو باندې هغه یقین ونه کړي. یوې زنانه راته وی چې په یو محفل کې ناسته ومه د یوې ناوې په خوا کې، نو د هغه ناوې سره په خوا کې 3 پیغلې ناستې وي، نو یوې هغه بلې ته وي چې د دې 3 جنکو پر سرونو باندې تاسو لږه چینی ودوړوئ چې د دې هم زر تر زر واده وشي. د بل طرف ته چې کله راشو که نه غر صاحب، نو دا ځینې خلک وایي چې څوک د رباب زده کولو شوقي وي چې زه د زر رباب زده کم او ښه د رباب ووهلی شمه، نو د دې دپاره هغه څه کوي. دا خبره خو به تا ته یاد د ادم خان قبر له لاړ شي نو هلته یوه ونه ولاړه ده، د هغې نه به یو ډکې راپرې کړي، نو هغه به په رباب باندې د شاباس په توګه باندې استعمالوي، نو دی به ښه رباب زده کړی شي. په لنډه اول په توهماتو دا خبره وکړو چې په پښتني چاپېرچل کې په دې کې کم توهمات داسې دي چې موږ ته خبر یو یا ډېر زیات عام دي زموږ د ولس سره که نه. بالکل لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه د ادم خان د رباب زده کولو خبره، د سکول په وخت کې لکه چې کومه ماشوم ډېره زده کړه بیا نه شوه کولی، نو هغه له به په وږي کې د وږي کې به خیال کړی یو ګنجې وږې به اکثر به پکې منځ کې یوه لاره خالي وه، موږ به دا خبره کوله چې دې کې چا اوبه وڅښلې نو هغه ژبه به ډېره روانه شي، تکړه به شي، یا به د خاپیرک په وزر کې چې بالکل یوه خبره ده دا کومه که نه غر صاحب، دا ډېرې خبرې داسې دي
چې د خاپیرک په وزر کې تا ته دا خبره یادې ما بستا په مخ کې چرته نه کړي خو چونکې خبره توهمات وراله خاپیرک په وزر کې به خپل وبس کړي دي حقیقت هم دا دی بالکل بیا خو دا توهم ځکه نشي کېدی شایق صاحب چې ستاسو ژبه خو ډېره زیاته روانه شوې ده کېدای شي دا صحیح خبره لکه دا خبره هم دی ستا په خیال ټیک ده. بله خبره دا ده غر صاحب زه لا ورکوټی وم په هغه وخت کې مونږ په پرایمري سکول کې سبق وی ډېرې ورځې باران ونه شو خو سور وړی سخته ګرمي وه. په دغه وخت کې مونږ ته ځینې مشران وویل چې داسې چلو کې چې زمونږ په کلي کې زیارت دی شلګزی بابا دی که نه چې د دې زیارت نه یو کاڼی راوالی او د جومات کوهي ته یې وغورځوئ نو باران به وشي. تاسو څه وایئ چې لکه لنډ تاسو ته کم یاد دي چې موږ یو خاکه جوړو ما ته خو کم توهمات یې هغه تاسو ته یاد دي دا خو به وخت سره مخې ته راځي خو یو راته دا یاد دي چې په خپله مې دغه کړي دي لکه چې د زیارت کاڼي موږ د جومات کوهي ته ورکوټی غونډي واړه کاڼي دا موږ کوهي ته غورځولی دی د خاپیرک په وزر کې چې کوم دی نو هغه ما اوبه څکلي دي دا مو کړي دي. تجربې سپېلني لوګی کول بالکل نظرپاڼه لوګي دا خو اوس عام طور کېږي دا تر اوسه پورې کېږي نظرپاڼه لوګي کول چاته د نظر دپاره د په دیوال باندې ښکر لګول د ماتو اګو امیل ځوړندول د ماتو اګو امیل خبره دې وکړه دا خو ښاغلي حسین احمد صادق صاحب په هغه نظم کې هم شته دا خو به بیا چې کوم موږ دې اړخ ته راوړو بیا د پروګرام په دې اړخ کې چې بیا موږ په شاعرۍ کې کوم دغه کوو موږ لنډه یو خاکه او اجمالي دغه ورکوو که نه یا ځوانان د کور وځي په سفر ځي نو جارو ورپسې مه وهئ او مطلب سمدستي کور مو جارو کوئ یا د نهې په ورځ چې کوم دی نو د سارې نه جامې د زنانو نه وینځل یا سرونه نه وینځل که نه او بیا دغه نه وروستو وینځل که نه یا مطلب چې اوړه ودانګي اوړه ښکلو کې چې اوړه ودانګي نو میلمه راځي که نه یا ږمنځ وغورځېږي نو میلمه راځي یا کارغه نارې کی میلمه راځي که نه د میلمه د راتلو اشارې ډېري که نه بالکل او بیا اکثر چې د یا د ښې سترګه ورپېږي نو خوشحالۍ خبر راځي د ګس سترګه ورپېږي د خپلوانو کې د مرګ خبر راځي. دې پر راته یو خبر را یاده شوه هغه څنګه چې وایي چې یو ټوکه ده یو سړی دغه له ورشي ورته وایي چې یاره زما دا ښې لاس دغه کېږي که نه ډرېږي نو هغه ورته وایي چې ته دغه وکړه تا له پیسې را رواني نو بیا ورته وایي چې د اګست لاس مې ګرېږي نو وایي چې تا ته لکه د خرچې د یو ځای کې به ته پیسې لګې نو بیا ورته وایي چې دا ښې خپه مې ګرېږي نو هغه ورته وایي چې ته چېرته په سفر روان یې وایي چې د اګست خپه مې ګرېږي هغه ورته وایي خدای د غر که په خارښت نو توهمات بعضې وخت که نه نو دا دلته لیګرېدل وي پیسې راځي که نه سړي بالکل او دا نور تاسو ته څه کوم یاد دي؟ نه په خپله باندې خو لکه ډېرې خبرې داسې دي چې هغه اوس لکه که دې خیال کړي نو په ځینې خلکو باندې ایټ کې ولګي نو هغه نور وایي چې هلکه څوک دې یادوي بالکل که دې خیال کړي داسې یو دوه څلور تنان چېرته ودی د شپې ودی که نه نو یو نیم تن لږ خرړېږي د نه خرړېدو دپاره هغه ځینې کسان نور کسان خو خامخا تنګي یو خرړېږي نو هغه نور خو ته خوب نشي کولی نو د دې وجې هغه نور کسانو کې یو تن پاسې ورشي نو ده چې کومه پیزار ویستې وي که نه نو هغه پیزار وله اړولي کي د دې خرړېدونکي تن پیزار اړولي کي د دې غرض دپاره چې دی د خرړېدل بس کي نو دې پورې هم دا خبره تړلې شوې ده. ما ته بله یوه خبره هم را یاده شوه څنګه چې د ناویانو دپاره دا دغه که نه ناویانې چې لکه دغه په واده زلمې راشي که نه واده زلمې نو د ناوې دا کوشش وي چې هغه د هغه په پیزار باندې ودرېږي د پاسه خپې کېږدي چې تېرېدو کې پې خپه کېږدي په خپه پې کېږدي دا به ټول عمره بیا زمونږ په شانتي تابعدار ویلی د واده زلمې راشي که نه واده زلمې نو د ناوې دا کوشش وي چې هغه د هغه په پیزار باندې ودرېږي د پاسه خپې کېږدي چې تېرېدو کې پې خپه کېږدي په خپه پې کېږدي دا به ټول عمره بیا زمونږ په شانتي تابعدار ویلی اورېدونکي وغواړي نو موږ سره د خپلې
دغه چې کوم دی په ټلیفون او په ټلیفون باندې 0937 او 55 12 کې زه ډیر زیات د ریډیو وطن د ډیر زیات سان نمبر دی نو په دې وخت کې زموږ سره رابطه کولی شي په دې باندې او چاته چې کوم دغه څه توهمات یاد وي نو هغه به موږ سره شریک کړي نو نور اوریدونکو به هم ته خوندوالي مذهبت والی زموږ په معلوماتو کې به هم سیوا والی وشي دا شایخ صاحب بل دا مو چې موږ په چې دا دغه به جوړه شوله سوکړه به جوړه شوه موږ به کوڅو کې په یو بل اوبه نوستلې موږ به وې تورمخې بابا به م غوښته او دا د باران راتلو علامه مو ګڼله ذریعه او دا د بابل د تهذیب کې هم دا شته دا په نینوا کې هم شته دی د نینوا په تهذیب کې که نه دا ډېر زړه د زوړ وخت نه دا تورمخې بابا غواړي او په مخ څپېړه غواړي او د باران د ودرېدلو دپاره ښه راته یاد دي د باران ودرېدل کله چې به مسلسل باران ورېده پرله پسې ورېده به ودرېده به نه نو په دغه دوران کې به مشران وي چې لکه یو ګوډاګي جوړ کړي ډکي کې ودرې باران ته په هغې کې یوه ژوندۍ سپږه د یوې جینۍ د سر نه به سپږه دغه کړه ژوندۍ به په هغه ګوډاګي کې او وی چې دا د باران ته لګېدلي نو دا باران به ودرېږي دا ګوره څومره دا خو معلوم ټول معلوم توهمات دي که نه نو شایخ صاحب زما په خیال چې په پښتو کې زمونږ اوریدونکو هم ډېره دلچسپي شته زړه راښکون پکې لري موږ لا هغه خپل دغه ته نیو راغلي تاسو وختي د رحمان بابا شعر وې ما سهار سبا لیدلی و د چا مخ ما ته نیغ په نیغه د جواد علي جواد صاحب شعر را یاد کوم یو چې دا چې رڼا سترګې غړولي دي دا چې رڼا سترګې غړولي دي دا مې په چا سترګې غړولي دي واه 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 نو شعر ما ته غزل نورم یاد دی خو خیر دا د توهم چې سړی وي ما په چا سترګې غړولي ټول هر سره باندې د رحمان بابا سره د رحمان بابا د شعر سره فکري توارد دی فکري توارد بالکل او بل خبردار وختي د غر صاحب ته خبره وکړه د حسین احمد صادق صاحب دا شعرونو دا امیل دا گو ماتو دا هغه خکر په بلې سور دی د دې کور د ښکلي خلک څوک به څنګ کي د نظره دا امیل دا گو ماتو هغه ښکر په بلې سور دی واه بالکل دا ګوره دا زمونږ په پښتو ادب کې د توهماتو ته وګوره که نه صادق صاحب پکې څومره ښکلي راځې کړي دي نو دا ګوره او دواړه خبرې دې پورې تړلې دي چې د ماتو اګو امیل او ځوړندول او په بلې باندې ښکر لګول نو بس دا چې کله لګېدلي نو د دې کور د خلک دا به څوک د نظره کولی نشي بل شایخ صاحب زمونږ که خیال مو کړي نو زمونږ خو خپل چې کوم روایتي صنف دی نو ټپه ده نو په ټپه کې توهماتو ډېر زیات ذکر شوی دی داسې کومه ټپه تاته یاده ده بالکل ټپې ډېرې دي په دې حساب باندې زما باڼه ورته لوګې کې زما کاته په جانان بد راغلی دي په جانان بد راغلی نو مطلب دا دی چې دې وخت کې دا شاعر یا شاعره چې کومه ده نو دا چې زما باڼه ورته لوګې کې لکه ما جانان ما نظر کړی نو دا هم یو توهم دی چې زما باڼه ورته لوګې کې خو ګورې یوه خبره ده چې د نظر نه د بچ کېدو دپاره یو بل توهم هم شته لکه هغه داسې که نه چې لکه څوک د چا امکان ني دا چې دا به د پلاني د نظره کړي نو هغه ته وایي خپه پې ووهه نو هغه پې د خپله غونډه خپه داسې ووهي او هغه ماشوم یې لوی هلکي هغه داسې ملاسې خپه پې ووهي نو په دغه طریقه باندې به هغه د نظري کېدو نه بچ کېږي دویمه خبره ده غر صاحب که د خیال کړي ځینې خلک اکثر د تیندک خوري که نه ځینې وخت کې نو بل وایي چې هلکه دې ته د برچکې تور د تور برچکې دغه چې کومې تار هغه د دې ګوتې ته دې وتړي نو بیا به د تیندک نه بچ شي نو اوس د ګوتې نو د ګوتې ړندېدل چېرته دي او په تور تار باندې د هغې بچ کېدل چېرته کېږي خو بس توهم دی را روان دی بس د خلکو پې هغه یقین جوړ دی مطلب مونږ به وایو چې که په سپي چا اوبه ور ونوستې په هغه به زخې راخېږي بالکل همداسې شوي زمونږ په وړاندې دا هر څه شوي دي بالکل دا خبرې به کېدې که نه چې چا په سپي اوبه ور واچولې په دغه تن به زخې راخېږي دا ګوره څومره ښکلې خبره او د دې نه د ځناور خبره دې وکړه نو ما ته شکون رامخې ته شو شکون د غشي به تام په پټي کې یا په میره کې به د ځای په ځای لیدلي که نه نو دا غشي چې کوم د ده نه غورځېدلي وي نو دا غشي چې به د چا په کور کې د چا په دیوال باندې به یې ورخښ که نو
په دې غرض به یې خښو چې په دې کور کې جګړې جوړې شي نو چې کله به بیا چا د خپل کور په دیوال کې خښ شوی د شکون غشی ولیده نو هغې به د مخې سره به وویسته او وبه سوځو چې ګوره دا مونږ ته چا دا زمونږ د جنګولو دپاره دا لګولې او بله خبره دا غر صاحب دغه دپاره د چا د جنگ د تیزولو دپاره نوکونه جنګول جنګ تود شه کربوړې مې پخ کړی نو د چا د نوکونه جنګول چې کوم دي لکه نو د دې سره به د جنگ د تیزېدو څه خو د 2 تنو به په خپله باندې دا ټول زمونږ په وړاندې شوي دي چې چېرته به جنګ و بس نورو 2 تنو یو تن به نوکونه جنګول داسې یو بل سره وی چې جنګ تود شو کربوړې مې پخ کړی د ګورو چې ټلیفون د چا دی السلام علیکم وعلیکم سلام څوک د کوم ځای نه خبرې کوئ بانور خبرې کوم د کارو د رینخۍ مامو خیریت دی بچي څنګه یې او څه به ویل غواړئ د توهماتو باره کې داسې څه توهم درته یاد دی او خیر دی تاسو خو ډېرې ښې خبرې وکړې موږ خو دومره څه نه راځي خو نه دومره خو څه نه څه خو به درته یادي که نه کارو درې نه چې خبرې کړي نو کال کړي نو هلته کې به خامخا ستاسو په علاقه کې څه توهمات مشهوري که نه دا کور کې زمونږ دا خویندې میندې دوی دغه کوي دا خبرې اترې کوي که نه داسې ستاسو په علاقه کې داسې جی زما مې ماته یو دغه ښودلی و چې هغې کله به زموږ په کور کې څوک ماشومانو به ژړل یا څه نو هغه مونږ به یې چې کوم انسان نظره کړی دی د دې نوم ولیکئ نو دا به بیا ټیک شي ښه دا وګورو څومره مزیدار نوی توهم غر صاحب به مخې ته راغی که نه بالکل د دې نوم وی ولیکئ نو دی به بیا ټیک شي دا دا څه ګوره او بچي بل داسې د مشرانو نه د بل داسې څه یاد کړي دي نو زموږ په کور کې خو زما امي او زما نیا به یې مونږ ته ډېرې خبرې ښایي خو مونږ داسې سبب زوري نو نه راته یادېږي لویه ښځه شي بچي ډېره مننه ښه شیخ صاحب دغه دی بیا به زه بله یو ټاپه به درته وکړم چې کارغه نارې کړې ته رانغلې غر صاحب تاسو دا ټپه پوره کړئ نو بیا به د ټلیفون والي نارې کړې ته رانغلې ما د کارغه نارې په پال نیولې دي مونږ تل په پال نیولي د مارغانو اوازونه ساحله مونږ تل د بیلتانه سندرې وایو مونږ تل په پال نیولي د مارغانو څونه ساحل صاحب څومره ښکلي ځای کړی هلته وخت هم پوره کېدو والا دی خو یوه خبره بله ده چې په توهم او په ټوټکا دې دواړو کې بیا فرق دی توهم لکه اوس د مثال په توګه سپیلني لوګي کول چې دي نو دا یو طرف ته توهم دی که بل طرف ته ګور ټوټکه ده توهم داسې دی چې څوک د نظره شوي هغې ته سپیلني لوګي که نو سم به شي نو دا توهم دی خو که چېرې فرض که دا سپیلني دی په دې خیال لوګي کي چې د دې د لوګي او د سپیلني او سپیلني کې چې راکمې دانې د دې د لوګي د دې ناجوړه په دې سپیمو باندې ورشي او د طبیعت ته هغې سره ښه شي برابر شي نو دا ټوټکه ده نو ټوټکه او په توهم کې بیا هغې کې بیا دا فرق دی ما ته بله خبر را یاده شوه څنګه خبره مو کړه شایخ صاحب خیر مکړي مونږ چې واړو نو د کشمالو دا بوټي چې کم دي که نه لکه یو رات کیراني وو که نه خلکو به ویې دی له مار راځي رات کیراني به ډېره ښکلې خوشبويي به تیزه که نه حالانکې څه ساینسي دغه نه خو دا مې یو دغه توهم و چې دی له مار راځي که نه یو کشمالي وی به په کشمالو کې مې حلال کړه چې جنازه مې خاپیري اوچتوي که نه چې کشمالو کې خاپیري وي دا بالکل ښکلې توهم دی ودان عثمان خیل یو شعر دی چې په ما باندې کور د کشمالو د بوټو ډک وی دی له خاپیري راځي کوم دی چې راځي نو دا زمونږ په ادب کې په پښتو ادب کې د توهماتو ذکر ځای په ځای شوی دی ډېر په ښکلي بڼه باندې شوی دی ډېر مزیدار طریقې سره که نه او که خیال کړي غر صاحب مخکې چې به چېرته یو ماشوم پیدا شو که نه او یو نیمتن به وي لکه زما یو ورور پیدا شوی و هغه چې کوم دی نو د یوې لیندې پهلوانو نو د دغه چې با کله چرته دی دا په کوټې په چت 3 وازونه ونه کړل نو دا به اکثر مړ کېده دا به مړ کېده نو یو تن به کوټې چت ته وختو چې د یوې لیندې رور یا زوی به پیدا شوی د کوټې چت ته وخت په هغې به 3 وازونه کول زمونږ کره ماشوم پیدا شوی دی او هغه د یوې لیندې پهلوان دی دا 3 وازونه او تاسو ټول خبر شئ چې دا پهلوان نو دغه 3 وازونو سره به دا ماشوم د مرګ نه بچ کېده او که دا 3 وازونه به چا ونه کړه بیا به وروستو چاته پته ولګېده چې دې کره
سره پهلوان پیدا شوی نو هغه به بیا نه پایده دا هم اوریدلی چې د ګوتې تیر به وټاکو بیا به اعلان کوو چې د یوې ژوندی پهلوان موږ کره پیدا شوی او بالکل نو دا وګوره دا چې کوم دی نو لکه کوم قسم توهم دی نو غیر صاحب دلته خو زمونږ سره وخت په پوره کېدو دی خو مونږ په ادب کې په شعرونو کې په دې کې چې دی نو هغه توهمات ګورو نو دا خو په توهماتو باندې زمونږ د ملګري کتاب هم لیکلی دی د علي ګوهر مشتاق صاحب او غالبا دا په پښتو ادب کې اولنی کتاب دی چې د کوم لیکلی دی او واقع چې ډېره خواري ورسره کړې ده مونږ یې مننه کوو چې پښتو ادب ته داسې کتاب وربخلی دی مشتاق صاحب ډېر تکړه سړی دی ډېر خواريکلخ سړی دی خو مونږ سره بل عزیز واحد صاحب داسې چل کړی دی چې د کمکل په عنوان باندې په خپل کتاب کې نظم لیکلی دی په افق د سپینو سړیکو انتشار دا د عزیز واحد ترکلانی د کتاب نوم دی نو په دې کې د یو نظم لیکلی او په هغې کې که ته وګورې که نه نو دا ټلیفون لږ واخلو اگر چې دغه آخري لمحې دي نو ما تاسو د عزیز واحد صاحب د یو څو شعرونه په دې کې چې توهمات ټول په ټول بیان شوي دي لکه د مثال په توګه راشه حاجتمند د بابا لمنه ونیسه راشه که څه غواړي د داتا لمنه ونیسه راشه که څاروي غواړي موږي دلته کې ټک وهه راشه که روزي غواړي دانې په چچ کې پک وهه دا زانګو به وزانګوي تروري که زامن غواړي دا کاڼی به ومږي که روغ رمټ بدن غواړي دا بنارسي خو د ودونو ذمهواره ده دا جارو د بد نظر د تور جادو د پاره ده دا اوبه قسم دی د زمزم غوندې تاثیر لري دا مالګې خو خدایږو صفتونه د اکثر لري او سر د صادر لاندې که چې ویښ د قسمتونه شي تاو شه تیرا تاو شه چې د ورک واړه غمونه شي دا اوس ګوره ټول په هر یو مصره کې دا توهمات دي یو توهم ذکر دی پکې ورشه تور نشان ته د شړشمو ډیوه بلکه وکه سلامي ویجاړه خونه دې بدله که نو دا ټول دا هم ټوله توهم باره کې خبره وه او ما په خیال چې دا خو به تاسو وایي چې وخت هم وخت هم پوره شو په دې اخري لمحو کې د یو تن د ټلیفون را روان دی بس چې څه وي دلته خبرونه وخم وعلیکم سلام عثمان زو پرخانې نه خبرې کوم پیر واجد علي شاه باچا باچا صاحب ستړي مشي درته وایو پیر د سره شریف صوفي عبدالرحمن بابا ارشاد جی وی زه رحمان چې غشې علم خطا نه دي ډېر ښه په بغداد کې مې کامل پیران شته واه زبردست شعر کوم چې تلیری سپینلیش کاله زمانه واجو شو جی نو ډېر سخت بارانو ښه نو مور راته وی لاړ شو ترور مې اوس وفات کړ مور مې وفات کړ هغې په نغرو باندې یو زړه کړکۍ پرته وه جی وی یاره وړنا مې پر وخېږو لکه درش خو مې ویشته خو مې لوانه مې چې بچکولو بس چې سار مې کته یو حق دواره شو بس دا ټوټي ډېر ښه ډېره مننه ډېر مزېدار ګران اوریدونکو اوس بس وخت بلکې وخت په ور واوړېده ستاسو د پروګرام اورېدو ډېره زیاته مننه اوس زه ساجد شایق او ابرار غر ستاسو نه رخصت غواړو د خدای په امان